په جهاد کې اجر کې چې واقعیت سره ته دا د پښتونخوا ملایان عالمان او خاص کر د عمران خان د پارټۍ کم مینوال او هغه فالو کول ولا غونډې رایخ کړل نو الله دې عزت وکړه واقعیت سره ز مولانا صاحب فضل الرحمن ته او داسې نور د پاکستان د مدرسو عالمانو ملایانو ته دا غږ کم چې دغه وخت د میدان دی د جنگ دی د جهاد وخت دی باید رایخ شي بس د پوزه مې مپرې کوي دی باچا صاحب ته دی باچا صاحب سره ما ډېر ستاسو ننګه کړې خاص کر د مولانا صاحب فضل الرحمن هر وخت ما ګټلی دی هر وخت مې ورته آواز اوچت کړی چې مولانا فضل الرحمن داسې ورځ به راشي چې په پنجاب باندې په مسلم لیګ پیپل باندې او په داسې په مرتد فوج باندې به برک نه نیسي او ډایرکټ به پې ورځي او دا هغه ورځ ده راغله او زه باچا صاحب ته هغه ورځ او هغه وعده به زه تا سره پوره کړم تا ته ما ویلي وه چې دا به راځي او د خیر سره الله پاک د دوی جهاد قبول کړي او مولانا فضل الرحمن دې په همدغه جهاد کې شهادت دې ورته قبول او خدای پاک دې شهید کړي امین او ورسره او بل ورسره دغه د کم چې غږ کوي د عمران خان د پارټۍ خلک چې دی دوی ته وایم چې ستاسو عمران خان صاحب خو په سلو کلو کې نه راوباسي په ده باندې تورونه لګوي ولې چې دا دومره عمر دنیا یې وکته پوه سو چې واحده لاره د اسلام ده هغه چې کله خپل د وطن دپاره خپل د ولس دپاره او د اسلام دپاره جهاد شروع کو هغه یې واخیستلو په زندانونو کې واچو ولې چې دغه فوج د غلام فوج دی دغه مرتد چې دی دا د پردي د لاسو باندې جوړېدلو فوج دی په 1947 کې دا اولنی جنرال دی چې و دا انګلیس و په دې به موږ تاسو اوس سر خلاص سوی دی او نور به مخکې سر خلاصیږي تاسو به داسې کار وکړئ ستاسو عمران خان صاحب چې دی دا د جیل نه خلاصیږي دغه وخت دی دا کم مشر چې غږ اوچت کړی دی ورسره یو ځای سي او زه بیا هم د امارات اسلامي مشران ته وایم چې دروازې خلاصې کوي د عمران خان د پارټۍ که د مولانا فضل الرحمن صاحب دا د څه چې فامیلونه دي زمونږ خویندې دي زمونږ مورګانې دروازې ورته خلاصې کوي افغانستان ته دې راشي موږ ورته دلته کومک کوو هر فامیل د هر فامیل خرچي په منګ باندې منګ دلته ورته غونډو دغلته افغانستان کې خالی ځایونه خپل کورونه ورته خوشي کوو اول ته د لاړ چې او دا ځوانان دي چې دي د عمران خان پارټۍ ځوانان هلکان دا زلمي دا د غونډ جهاد ته برابر او دغه وخت دی باید سبا بل سبا ته ونه ګوري او په حرکت وکړي تاسو په خدای یقین کې باچا صاحب دغه د انګلیس مبارزین د جرمني ادار ځای کې دا کوم مبارزین چې دي لکه تا غونته باچا صاحب دا غونډونه ډار دا د پاکستان مرتد فوج ډاریږي تاسو پوهیږئ موږ سره مطلب برټش پاسپورټ باندې ویزې ونه لګولې خاص په هغې کې لیکل سوي دي چې موږ افغانان او دوی وایي چې دوی ته ویزې ونه لګوي چې چمپیون ټرافي را روانه ده او زموږ اصلیت ورته معلوم ده چې دې کې داسې یو کاله خراب پرانیسي چې زموږ کوم فوجي سر په پرې کړي نو په هغې حساب باندې که تاسو پام کړئ چې هم د دې ډار نه موږ ته مطلب ویزې رانه کړل چې موږ پاکستان ته لاړ شو خپل اتلان تشویق کوو میچونه وګورو نو دلته خبره د دې شي ده زه بیا هم دا خبره کوم چې دغه وخت د جهاد وخت دی الله پاک د باچا صاحب تاجر وکړي دغه نورو دوستان ته دې ورکړي شینواري صاحب ته دي چې دغه جهاد دی او دغه وخت دی باچا صاحب په کار د دې دا دی که نه چې د دروازې د افغانستان خلاصې دي خوندې که دا بانې به نه کوي چې فامیلونه هم دي هغه یو نیم دا یو نیم چې مطلب موږ ورته خیر زموږ ورونه دي اوس پکې جذبه به راځي غیرت به پکې راځي اوس به ګلخان ورته نه وایم دغوی چې غوښتلو او دا یې ویلې چې زموږ خوندې دي ورونه دي ولا موږ محفوظه نه یو دروازې د افغانستان خلاصې دي تاسو زموږ ورونه هستئ غونډې خوندې مورګانې مراولېږئ هلته به ښه په عزت او ابرو کې ژوند کوي والله چې د خپل کور مړۍ به ورسره نیموو خو تاسو تکړه سئ په پنجاب او په دې مرتد فوج باندې وردن نسي د خیر د 15 ورځو کار دی په خدای یقین وکړئ که په 15 ورځو کې دې پښتنو چې دا پوره مطلب پاکستان فتح نه کو په ما باندې نالت ووایي تاسو پوهیږئ په بنګلادیش غونته ملک 80,000 د فوجان نه پتلونه په 4 ورځو کې واسو نو موږ تاسو پوره مطلب پنجاب فتح کوو نو مننه نو دا وینا یقین وکړئ یقین چې موږ ټول حقاني مدرسې چې که څومره چې مدرسې دي د جماعت اسلامي والا دي د فضل الرحمن نور سبا نه ورته قلفونه واچوئ سبا نه قلفونه ورته واچوئ دی د خیره غرونو ته خیږئ او شهادت په الوا ته نه راځي چې شهادت تا ته الوا ته راشي قرباني ته به خیږئ باچا صاحب محترم نه راځي جهاد دغه فیصله جهاد دی دا داسې جهاد دی چې درته وایم چې ډایرکټ جنت دی ډایرکټ جنت فردوس ورته ورکړي دا موږ تاسو په دعاګانو کې جنت فردوس غواړو که دغه خلک به ډایرکټ مولانا فضل الرحمن فردوس وران نشي لیدی او بیا به ورته راغی دنیا کې ګورو خبره دا ده چې بیا بس وپل حال غواړو چې لاړ شي نه باچا صاحب دلته خبره دا ده چې دا مرتدین ختم ګوري باچا صاحب ما یو مسله اورېدله
چې د کله مسلمان په جامه کې منافقین راشي اول ختمېدل د منافقینو په کار دی دغه مرتد فوج چې دی دا منافقین دي دغه منافقین ختمول چې دا فرض دی او ورزي په د خیر سره مننه د خپل چې م وروره پاچا یم قریش یم جنت فردوس اول ځان ته غواړم ولکن انا فضل الرحمن سمیع الحق وی لاړ شو دا نور خیر د لاړ دي چې معمولیون موږ ته دغه کو اشاره کو جغرون ته وخیږي اجازه سره مشه په خیر علي لمبر د چا دی قربان اول خو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې الله د وکړي چې راته روغ جوړ وی عزت جامع پتان وي هوتل د په ګرانه کوئ عمرونه د ګرانه ماشه ټول ستړي ماشه مننه په خیر علي په خیر علي بچا کم اول صاحب الله د قدر وکړه زه به دوه خبرې وکم چې په چا باندې بده ونه لګي دا خو د هر سړي خپل فکر دا خپل سوچ دی باید چې موږ یو ځای ته ګوته واړو چې په کوم ځای کې مشکل وي اوس د بجلۍ تارونه چې تیریږي بجلۍ تارونه چې تیر شوي وي که نه نو پاغه کې کرنټ نه وي بجلی نه وي نن په ما که شهور نشته تارونه تیر شوي دي د ما په دماغ کې مازغه نشته ما په سر کې مازغه نشته د یو افغان په سر کې مازغه نشته د یو پښتون په سر کې مازغه نشته خاري کوپړې خدای راکړي دي مازغه په موږ کې نشته دا بعضې خلک چې جهاد شروع شوی دی او په پېښور کې که دغه ته موږ سوچ وکړو چې دا ما یقین ده چې بیا د پښتنې د ونې د تیاولې افتتاح یې وکړه چې دلته به بیا جنګ ولګي بیا به د پاکستان ظالم فوج بیا ننوځي په پښتانه کې بیا به د سار ځوانون ختم کی بیا به خویندې میندې بورې کی دا د دی د خپل یو سیاست دی که موږ او ستاسې شهیدان یو چې هلته په کورمه کې شیعګان مسلمانان سنیان سره اچولي دي سره تباه یې کړو اوس یې دلته دغه افتتاح بیا ورته وکړه چې دا به دلته جنګ شروع کړي فوج به بیا پسې ننوځي بیا به د پښتانه یو منټ ګورئ تاسو ټول وګه د بچا کبول صاحب زه به یوه خبره وکړم او په ډېرې بخښنې سره ما پرېږدئ او که چېرته په پښتانه کې شهور وي غواړي چې زه ژوند وکم غواړي چې زه په دغه وطن کې واوسېږم نو بیا د پنجاب نه راشروع کړي هلته د راجګ شي په پنجاب کې هلته د جنګ شروع وکړي هلته د نخرې وکړي دا خو په پېښور کې د ما د پېښور څه فرق دی هلته هم زمرم دلته هم زمرم دغه ګوره کموال صاحب دا د شیطانۍ دا ځاله ده دا د پاکستان فوج دا د شیطانۍ ځاله ده دلته کسان جګ کړو چې تاسو د جهاد اعلان وکئ او دلته به موږ د اپریشن ته لاره ورشي بیا به د پښتانه د غم په ټغر کینوي قسم په خدای که بله خبره وي که چېرته پښتانه جهاد غواړي د پښتانه مشران د فضل الرحمن د زیړ پټکی چولی ده زیړ پټکی اول په اسلام کې شتی نه زیړ پټکی خو بیخي په اسلام دا خو د هندوانو پټکی دی ولی دی په نام د اسلام راغلی دی نور هغه کارونه کوي مونږ او ستاسې د دې شهیدان نه یو چې په پاکستان کې په دا تورو ورځو کې د چرګ واده یې وکړو ماړه یې په وکړه مونږ او ستاسې شهیدان نه یو چې چرګ یې سره واده کړو مونږ او ستاسې د دې شهیدان نه یو چې په دا مخکې ورځ کې بزرګیانو ودونه یې سره وکړو آیا بیا خو زه دغو پښتانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې که چېرته غواړئ چې په دا دنیا ژوند وکړو راځئ چې د دغې کین د بغض د نفرتونو نه سره تیر شو مونږ یو بل ته زماریان شوي یو بل ته غاړه ښه نه وایشو راځئ چې دغه زور ګاونډي ته استعمال کړو راځئ چې دغه زور کافر ته وکیو راځئ چې یو اتفاق یو لا شو که تر څو په همدغه د مونږ په دغه ټیک ټاک کې یو بل ته پیغورونه وي یو بل ته کنځل وي ما د قسم په خدای بچا کمول صاحب چې تر قیامته پورې به همدغسې د ما د ستا خویندې میندې ژاړېږي د ما د ستا د سر سړي به مړه کېږي د ما د ستا ځوانان به ختمېږي او د ما د ستا ځوانان به بهر څوک به یې په ډوریان کېږي او څوک به په کشتۍ کې مایان خوري څوک به سمندر ډبوي همدغه به د مونږ حال وي که غواړي چې دا پښتانه نور پوه شي چې 200 دښمن پېژني
یو لیډر د پاکستان کې وټه کې دغه پښتانه چې نن 15 ډالې شوي دي 15 ډالې فضل رحمان ده محمود خان اچکزی ده عمران خان ده منظور ده پلانا ده دا یو لیډر وټه کې په یو لیډر سره روان شي که دی بیا بده ورځ پیدا کړه زه به سړی نه وم خو دا ویشتل شوي دي مهرباني موبیل صاحب پاچا صاحب محترم لنډه خبره دا وه چې هغه و داسې ورته وایي حضرت مولانا فضل الرحمن حفظه الله او مفتي تقي عثماني صاحب هم د پاکستان د فوج خلاف د جهاد اعلان وکړ او ټي پي سره یوځای شول د الله تعالی له دربار الله اکبر الله نعره تکبیر یا تکبیر الله یا رب پاکستان ټول ملایان خدای چې په جماعت کې د جمع لپاره پاتې نشي ټول جهاد ته لاړ شي آمین آمین پاچا صاحب زه لږ څه ویده وم څه به نه اوس د خوبه را دا به امکان ولري ولا نه پوهېږم نو نه تورې زه دا سترګې له ګوتې سلامه له ویده ومه زه به هر حال ښه چی شه دا موضوع څه شی ده موضوع موبیل صاحب په دوو ده یو د پاکستان ملیانو ته جنت غواړو دغه د جنت لنډه لاره نن په لکه مروت کې اعلان وشو چې جهاد ته راوځي ډېر خلک راوتي وو ویل چې جهاد دی او انقلاب دی او بل موبیل صاحب موضوع موږ افغانان ولې همیشه د ټوپک د لارې د خپل نظام د چپه کېدلو کوشش کوو ولې بله لاره موږ انتخابو نه چې یو درېیمه لاره لکه څنګه چې په نړۍ کې د حکومتونه بدلیږي یو پنسن قدرې بیده کېږي نه مګر زموږ بدبختانه اوس هم د هلې ځلې دي نن هم په وینا کې خلک راغونډ شوي هغه خبرې ما واورېدې یعنې دا کوم طرف ته موږ روانې په دې دواړو خبرې دي والا د ویانا په غونډه باندې خو به لنډ دومره درته وایم پاچا صاحب یو د تاریخ د کتاب لوستونکی ده یو د تاریخ لیدونکی ده او یو تاریخ جوړونکی ده که موږ په افغانستان کې وګورو دغه 40 کاله خو زموږ او ستاسو په مخ کې تیر سو هم مو تاریخ جوړونکي ولیده هم مو تاریخ لیکونکي ولیده هم مو په خپله تاریخ ولیده نو که یو سړی ما ته راجګېږي د تاریخ کتاب راکوي چې دې کې د افغانستان 40 کلن ناورین لاسته راوړنې دا لیکل سوي دي زه لنډ ورته وایم دا کتاب بل چاته ورکړه دا ما په خپله لیدلی دي د سردار داود خان له نظام د نسکورېدو نه وروسته او د هغه په وحشیانه ډول په شهادت رسول ټول فامیل په ارګ کې په وینو لړل له هغه نه وروسته روسان راغلل سره کافر و شنه کافر و هر څوک چې راغلل افغانستان ته په وړاندې ټول افغان ملت ودرېد جهاد یې وکړه په هرات کې په یوه ورځ 4,000 مسلمانان شهیدان سو ننګرهار کونړ خوږیاڼي قندار خو داسې جای نه په افغانستان کې د روسي ښکېلاک په وړاندې ونه درېد جنګ موږ جهاد موږ خدای دې قبول کړي روسان مات سول لاړل نجیب حکومت پاتې سو ړنګ سو هر څنګه چې سو خو دغه حکومت مجاهدینو ته په لاس ورغی حکومت مجاهدینو ته په لاس ورغی پاچا صاحب ولې هغه ټانګونه چې له روسانو پاتې وو ولې هغه ټانګونه چې د سردار داود د نظام په وخت کې موجود وو پاچا صاحب محترم زه یو لنډ مثال در کوم په دوبۍ کې یو چا ماته ویلي وای 14 کاله ما په دوبۍ کې تېر کړي دي مال ښه بیوجي ته یې بوتلم په دوبۍ کې اولنی بلند منزل دغه و چې 11 چاته ده 11 یعنې هغه به داسې لیدل هغه نه د ما فارم ډېر ښه ده په هغه وخت کې د مخابراتو وزارت د سردار داود په وخت کې جوړ سوی د دوبۍ او اماراتو نوم نشان لا نه موږ هوایي ډګر درلوده یو نه 10 مو درلوده موږ نقشې درلودې موږ زراعت درلوده سردار داود سعودي ته لاړ د سعودي په مکې او مدینه منوره کې چې قالین هواري شوي اول سردار داود ته هواري کړي دي د مکې د غلاف د پوښ پیسې د افغانستان حکومت ورکړي دي چا ورکړي سردار داود ورکړي دي سعودي ورته ویلي چې زه تا ته ویزې درکوم افغان مزدوران سعودي ته راولېږه په سردار داود دا خبره بده ولګېده چې افغان مزدوران کاریګر به دې ویلي و دا زړه کې داسې تېر شو بیا چې دلته راغی نو د سعودي باچا فیصل ته یې وویلې چې ته عرب افغانستان ته راولېږه د مزدورۍ دپاره
زه تر هغه خطه ولې تر اوسه پورې سعودي موږ ته ویزې نه راکوي دا سعودي کې چې څومره خلک دا د پاکستان پاسپورټ وتللي صحیح ده دا د هغه سردار داود د غیرت وجه وه هغه په دې پوهېده چې زه افغانستان داسې حد ته رسولی سم چې له لندن نه به خلک مزدورۍ ته راځي هغه په دې پوه چې زه په افغانستان کې دومره څه لرم چې په ټوله نړۍ وخورم خلاصېږي نه د قوشتېپې کانال د سردار داود د وخت نقشه ده ولې ظاهرشاه 40 کاله پاچاهي کړې څوک نه وایي دا د ظاهرشاه نقشه ده د کابل ښار د داود خان نقشه ده نوی کابل چې اوس په دې سبز کې جوړېږي د داود خان نقشه ده دغه بندونه د اوبو د داود خان نقشې دي ښه ټول هر څه داود خان په 15 کالو کې وکړه موږ په 45 کالو کې چې شي وکړه تیاره نقشه مو پیاده نه کړله نو وخت چې موږ خپل 6,000 چاینه ټانګه اره کړل ویې موړل پاکستان ته صحیح ده 400 باله تیارې موږ درلودې تر اوسه په اسیا کې داسې ملک نشته چې ویې لري کباړ مو کړه موږ 40 کاله مخکې درلوده نور خو څه کوي د دارالمان ماڼۍ مو په بل مخ کړله لاینونه د برق مو وویسته د اوبو پایپونه مو مات کړه شیردانونه مو د ارګه پورې مات کړه ومو ویسته صحیح څه ښه دا مو وکړل په خپلو منځو کې مو دومره سره ووهل د اسلام په نامه چې کابل کې لاس حکومت و د افغان پیغلو نه چا سینې پرې کړې نن په ویانا کې ناست د دیموکراسۍ خبرې کوي رقص مرده چا وکړه نن د دیموکراسۍ او د بشریت خبرې کوي میخ کوبیدن چا وکړه نن د دیموکراسۍ او د بشریت په دشت لیلي کې په شمالي کې دا شمال د افغانستان برخه ده که نه ولې 4,000 پښتانه له تیغه تیر شول دا خو بندیانو بیا هم دوی د بشریت خبرې کوي د دوستم جنایتونه چاته نه دي معلوم د ګیلمجم په نامه ملیشې چې په کوم ځای به ورغی نه به د چا عزت خوندي و نه به یې ناموس خوندي و نه به یې مال خوندي و هغه د همدغه 20 کلن اشغال کې چې هم د نجیب له حکومت نه خوړه هغه خالد بن ولید ورته ویلې بیا چې مجاهدینو سره یو ځای دوی خالد بن ولید ورته ویلې بیا وروره ګوله نو ښه دغه ټول مونږ وکړل ښه نر غوندې په جګړو مو کړه تر اوسه پورې مو کړه څوک مو مات کړل دا هېواد مو مات که نن په ویانا کې ناست یم هغه څوک د بشریت سندرې وایي او د دې نظام خلاف غږیږي چې هغوی 20 کاله غیر له دمبورې نه غیر له بچهبازي نه غیر له غلا نه د وزارت دفاع د پچو په قرارداد کې غلاوې وکړلې بیا په تلو کې 45 هلیکاپټرې د افغانستان بلیک هاک هلیکاپټرې چې په غنیمت کې پاتې شوي دا هم ځان سره ویوړل دوی خاینان نه دي نن موجوده نظام ته خاین وایي ورور خو د قوشتېپې په کار مشکلات به وي ستونزې به وي خو له ویانا نه ته چغه وهې چې طالبان دهشتګرد دي نو چې دهشتګرد دي ولې دغه افغانان په دې ویانا کې دی له مرۍ نه نیسي چې تا د 15 میلیارده ډالرو اسلحې همدې دهشتګردو ته پرېښوده دفاع وزارت او 10 قلي اردوګانې دې ورته پرېښودې زرې موټر دې په زرګونو ورته پرېښوده تر خولې دې همدغه دهشتګرد مساله کړه دا خو تا وکړه ما ته ولې وایه زه خو ملت یم پرون مې د تا حاکمیت منه نن د طالب منم نو ته ما ته بیا څنګه د جنګ سندرې وایې چې زه راځم او طالبان هغه کې ته به راځې له صفر نه به بیا شروع کوې تا په 100 کې غول وکړه په صفر کې به بیا ته څه وکړې بیا راشه وروره دلته مونږ وایو چې ولې نظامونه په جګړې خو دغه حال ده چې نظام هم زغم نه لري چې یو چا نقد وکړي بس سارې پرې کوي ولس هم وروره ګوله له دې نه چې غږ وکړي بس ډاز وروره ګوله پول ته بم کېده نو اوس دغه نوې لوبه تر ټولو خطرناکه ده پاچا صاحب نوې لوبه خطرناکه ده موږ د اوکراین په سیاست باندې غږیږو اوکراین دغه د اروپا د امریکا د روسان دي په خپلو کې سره لګیا دي یو جوړ به راوباسي بیا به ما او تا ته بېکاره سي بیا به ما او تا ته پښې ترپوي بیا به پاکستان له یو خوا را باندې غور وهي او تاجکستان او ازبکستان او نور له بل د ایران له لاسه سوریه وتلې د هغه ارادې ښې نه دي د سیمې د ګاونډیو هېوادونو ارادې ښه نه دي
دننه په افغانستان کې که د مهاجرت خبره سیم که د بدبختي سي اوس 3 کاله د طالب د راتلو سو وایي هله ولې دوی مریخ ته ونه خته اوس سړی ته په 40 کالو کې مریخ ختل څه که افغانستان د تیکا تیکا که پاچا صاحب ته به د جمهوریت په وخت کې راغلی د وزیر اکبر خان سرکونه د شارنو سرکونه په سیمټي دیوالونو پوښل سوي شیرپور د ټول چور که په ارګ کې د ځان ته کورونه جوړ کړه تا څه شي کړي دی ملت ته دغه خلکو څه شي کړي دا نن د دیموکراسۍ خبرې کوي همدغه فوزیه کوفي قاچاقبره د پوډرو نه وه دا غلا نه وه دا بل د پچو قراردادي غل نه و خو جمهوریت خو همدوی تباه که همدوی به اشرف غني ته نیغ نیغ کېده د ارګ په مخکې به په عکسونو ډزې کولې دغه کرزی چې دوی وپړسول همدغه یې پسې راجګ نه سو په تالار د پارلمان کې د کرزي عکسونه ونه شکول غدار او خاين چغې نه ورته ویلې په همغه پارلمان کې د کرزي په مقابل کې جګ نه سو کنځای ورته ونه کړلې چې کرزي غېږ کې ونیول که همدغسې یو پښتون که عبدالله ته کنځلې کړې وای څه حال به یو همدغه عبدالله را جګ نه سو که ما قبول ندارم موبین صاحب تاسې خبرې هم کوئ بخښنه غواړم ملګرو ګوره چې موبین صاحب او زه یا څو مشران په دې ټیک ټاک کې دي چې موږ هر یو لایف ته لاړ شو موږ ته اول دغه راکړی ټیم راکړی په ډېر احترام سره په ډېر دغه نو چې تاسې زړه ته څه رانشي موږ د ټول افغانان ټول یو شی زما د موبین صاحب انډیوالي او دوستي کمال صاحب یو منټ زه د نه کوزېږم نور زه جنرال صاحب ته سلامونه نه کې هیلې ډېر وخت مې نه ولدلی ستړی مه شي بخیر مهرباني شته جنرال صاحب موبین صاحب چې راته روغ و جوړ وي الله تعالی د عمر درکړي قربان دې شم الله دې تل درته سرلوړی سرفراز کامیاب بریالی لره دلته 2 بجې دي او زه درنه کوزېږم قربان دې شم قدرمن انشاءالله دې سرلوړی دغلته یو ملګري لیکلي چې جنرال موبین صاحب ډاکټر صاحب نجیب ته توهین وګوره جنرال موبین صاحب سره زه اوسنی لایف نه راځم ښه دغه مخامخ ما ستانه سره په جمهوریت په وخت کې ما د لایفونه کړي ته ماته یو لایف وښیه چې جنرال موبین صاحب ما ته توهین کړی یا رئیس اشرف غني صاحب ته توهین کړی یعنې زما او د ده په لایف کې یو د څوک ثبوت کړي موږ متقابل احترام لرو خپل سیاست هم په خپل ځای دی نیوکې کوو هغه بیل دغه لري مګر دلته هېڅکله داسې څه نه دي شوي موبین صاحب یو خبره کوو چې دغه تېر 4 کاله تقریبا برابرېږي تقریبا 18 میلیونه افغانان د افغانستان نه بار شو موبین صاحب زموږ ډېر مسایل چې دي زموږ په حکومتونو کې دي حکومتونه د دې زمینه برابروي چې د 2 پیسو خلک هغه بیا سه مهربانه راوچت شي او د هغې نه بیا دغه خلک په اروپایان د هغې نه اتلان او قهرمانه یروګان ته جوړ کړي هغه هېڅ حیثیت نه لري مګر هم ته دې ته جوړوي لکه بس ولګي اوس تاسې وګورئ دغه چې د ملالۍ سبزی هغه کوم ځای ته ورسولی موبین صاحب یا داسې نور زموږ د افغانستان خلک نو د حکومتونو ډېره غلطي ده موبین صاحب چې حکومتونه دغه 4 کاله دي ته ډېر غټ فرصت و مګر هماغه غلطي کوي چې کوم چې مخکیني حکومتونو وکړه صاحب